نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د شلمې سي پورې مکمله خلاصه بیانېږي، خو د سورۃ النمل په آخر کې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، د خپل قدرت کامله دلایل الله تعالی بیان کړی دي او داسې د مشرکین چې کیما نظریه و دغه تردید الله تعالی بیان کړی دی. مشرکین او دا ویل او دا خبره منله چې ټول کائنات د الله تعالی پیدا کړی دی، خو دغه سمبولول ول چې کیم انتظام دی دا الله تعالی نور خدایون ته ورکړی دی. دغه د واجنه مشرکین او دا ویل چې دغه نور خدایونه عبادت کړل پچار دی. الله تعالی دغه تردید بیان کړی دی چې د الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نشته، الله تعالی یکتا ذات دی او څوک کله الله تعالی نه بغیر د بل چا عبادت کو د سړی دنیا نه کم او آخرت نه کم دی. او بیا الله تعالی د دلایل بیان کړی دي، الله تعالی ځکه پیدا کړی دي، اسمانونه پیدا کړی دي او داسې الله تعالی پنځکه باندې مختلف قسم رنگینه پیدا کړی دي او داسې الله تعالی د خوشخبری ولې هغه پیدا کړی دي او داسې الله تعالی هغه انسان چې هغه پریشانی کې مبتلا وي، تکلیف کې وي، الله تعالی د پریشانی ختم کوي او داسې دغه دلیل دی چې الله تعالی اول ابتدایي انسان څنګه پیدا کړی و، په کوم مراحل باندې تیر کړی او داسې الله تعالی چې کله انسان دوباره بیا چګوي هغه بیا الله تعالی په یغ باندې قادر دی. او داسې الله تعالی دا نشانه بیان کړی دي چې الله تعالی د اسمون نه رزي ورکول ول دی، د ځکه نه رزي ورکول ول دی او داسې الله تعالی دا ټول چاره چې یو الله تعالی کو بیا د عبادت لایق هه صرف یک یو الله تعالی دی، الله تعالی نه بغیر بل هیڅ څوک د عبادت لایق نشته. بیا الله تعالی مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکوي، انک لا تسمع الموتى، او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه مسلسل کفار ته دعوت ورکو او دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت نه قبلو. بیا په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا پریشانی و چې دا خلک د مو دعوت ویل نه قبلوي. الله تعالی دا تسلی ورکوي چې ته په دا خبره پریشانه کیږه ما چې مو دعوت نه قبلوي، بلکې د تو په ذمہ چې کیم کور دی هغه دا دی چې دعوت رسول، باقی دعوت قبلول هدایت ورکول دا د تو چار نه دو، دا د مو چار دو. نو په دغه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکوي. بیا الله تعالی دا یو مثال بیان کړی دی چې د قیامت چې کله نږدې شي بیا په دغه وخت کې الله تعالی یو داسې زناور پیدا کو چې دغه خلقت عجیبه وي، هغه د انسانونو سره خبرې کو، دغه د قیامت نشانی وي چې کله داسې زناور الله تعالی پیدا کو بیا د قیامت نشانی دي چې بدانه بعدو قیامت رسي. دا سورت ختم شو، مختبل سورت ته سورۃ القصص. په دغه سورت کې الله تعالی د پیغمبرونو تذکره بیان کړی دي او په رسالت باندې چې کوم مشرکین اعتراضات کړل، منکرین اعتراضات کړل، الله تعالی دغه جوابونه خبر کړی دي او په دغه سورت کې الله تعالی په تفصیل سره د حضرت موسی علیه السلام خبره بیان کړی ده. نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. دلته الله تعالی د موسی علیه السلام بالکل ابتدایي حالات دا بیان کړی دي. فرعون ته نجومی وویل چې په بنی اسرائیل کې یو داس کس پیدا کیږي چې هغه د تو د ذات او د تو د سلطنت ته پورا نقصانی وي، هغه د تو خطر جوړوي، د تو بادشاہي ختم کولای شي. بیا بهرحال فرعون داسې تدبیر اختیار کړ چې د بنی اسرائیل بچون مړ کول، بیا دا تدبیر اختیار کړ چې یو کول بچون ژوندۍ پته کیږي، بلکل چې کیم بچون پیدا کیږي هغه میر مړ کوي. بیا داسې وشول چې موسی علیه السلام مور چې کیما وا د یغه پزړه کې الله تعالی دا خبره وچوله چې د تو بچای پیدا کیږي، د یغ نو موسی. بیا دغه فرعون د قتل کولای کوشش کو، خو دا یو بدتونه لور شي، خدای څوک قتل کولای نشي او دا یو اول د پرورش وته کې چې کله د خطر راشي د قتل منصوبه جوړ شي، بیا وته د پسې وسندک کې باندې کې دغه یبته وچوي، دریوبته وچوي. بهرحال چې کله د موسی علیه السلام د قتل منصوبه جوړه شوله بیا په دغه وخت کې د موسی علیه السلام مور دغه موسی په صندوق کې باندې کو یبته وچو. بیا دا یبه د فرعون چې کوم دربار و دا ترونه بیا په دغه ځکه درباریونه د صندوق وروخست او فرعون ته یې پیش کړ. بیا فرعون خو بهرحال ډېر تدبیرونه اختیار کړل، خو د فرعون ښځه آسیه دغه ورته چې دا مش خپل بچای جوړ کی، دغه ما قتل کوا، دغه مش خپل ستر کی خپل ځای وبولي. بهرحال
چې کله د شودې نمبر وغه چې شوده ورکوي د پرورش کی بیا موسی علیه السلام د هیڅ چا شوده نه څه بیا د دغه موسی سره د خور در راونه و بیا دغه خوري ورته و چې دلته یو شزادو هغه د یغه شوده دایت شي بهرحال موسی علیه السلام خپل مور ته واپس کو او الله تعالی دا وعده ور سره کړی و چې دا نه څوک قتل کولای شي او نه څوک نقصان ورسولای شي واپس خپل مور ته ورسو د شوده شل پرورش کستر یک بهرحال موسی علیه السلام چې کله ستر شو بیا په دغه وخت کې موسی علیه السلام یو قبطی قتل ک بنی اسرائیل کې یو کاسو هغه او قبطی د خپل میانس کې جنگ سره وک او بیا چې کله جنگ وک د بنی اسرائیل د کاش کې مو د موسی علیه السلام ته و چې د مو امداد وک موسی علیه السلام ورغه د قبطی ونی و یو سیک ورکا د سیک د وجنه هغه خاص سړی جنکای قتل ش او بیا د پیغمبر طاقت دا یو ځون ته طاقت دی او داسې بیا د قبطی قاتل دا نه معلومه ده چې چا قتل کړی دی په سبب باندې بیا دغه موسی علیه السلام ولده چې دغه بنی اسرائیل چې کوم جنکای دی دا د بل کس سره بیا لګیا دی جنگي شریک کړی دی بیا دغه موسی علیه السلام ته چې د مو امداد وکړه موسی علیه السلام ورته وویل چې ته خو شرارتي متلده شه پرینده دا جنگ کړی و نن دې بیا دا جنگ کړی دی بهرحال د امداد د پرچ کله دایر نیو بیا دا الټا د الزام په ولګو چې ته پارین ابل قبطی د قتل کړی و نن د مو د قتل منصوبه جوړوي بهرحال په دغه کې بیا د موسی علیه السلام دا خبره بالکل په ټول خلق په واضحه شوله چې د قبطی قاتل د موسی دی بیا بهرحال موسی علیه السلام د دغه زینه چې کله شهر نه د دغه علاقې نه وته بیا د ځکه د یو خیر خوا ملاو شو اخر خوا ورته ورته ویل چې زه د تو خیر خوایم او خلق او د تو د قتل منسوبه جوړوي لہذا تداس وکړه چې دغه شهر پرېږده بیا موسی علیه السلام مدین ته لور شو چې په یغزي کې شعیب علیه السلام او د قوم داوود و بیا موسی علیه السلام چې کله روان شو په لیار کې بیا د داس وکړ چې خلک ول چې هغه خپل زناور ته د کینه یې بروک شل یې به ورکوله بیا په دځي کې د دوی جلکې ول چې هغه سیټ ته ویلوړ په نمبر کې دغه مول چې کی مو هغه هم سره ویلوړ و بیا موسی علیه السلام ورغه دې ته یې بروک شد کینه د دې زناور چې کی می هغه ټول یې بکړل بیا چې کله دغه دوی جلکې چې کی مې د شعیب علیه السلام نیړه بیا دی واپس کورته لول شعیب علیه السلام ته مکمل خبره بیان کړه چې تاسو یو کاسو بیا یغ د میجه مولته یې به ورکړي بیا داس طاقتور سړی و بیا شعیب علیه السلام ورته چې دای متروبلی کله چې روبول بهرال هغه د لیاره یو ترتیب او څنګه ته هغه تفصیلی خبره ده چې کله موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته روغی بیا شعیب علیه السلام ورته چې ته پریشانه کې جماعت د یو ظالم بادشاہ د ډور نرغلای ته به تکلف زندگی تروا هیڅ پریشانی ما اختیاروا او په دځي کې یو خوري ورته چې ای پلورا دغه کاش کیم دغه ته په اجرت باندې ولاګو کچیر طاقت میشکشي طاقت هم په دکې جوته او کچیر د میجوکسي چې یو امانتدار امین سره میشته په چار دای مینو دا امانتدار سره هدی زکه چې دغه لیر ته دغه دوی شای علم وشه په لیار کې او د یبي دروښل د وجنه طاقت معلوم شورته بیا دا سوال چې شعیب علیه السلام ورته وویل چې زه په دغه دوی لیړه کې والیر ته درکاوه په یو شرط سره اشر دادا چې ته وته کولا د مو مزیرا کې او کچیر ته لاس کولا د مزیرا کې هغه ته خپل اختیار دی موسی علیه السلام دغه پیشکش قبیل کا ورته چې بالکل صحیح او زه ته د لیر سره نکاح او زه وته کولا د تو مزیرا کو غلامی کو او کچیر لاس کولا مو وکړه یا وته کولا مو وکړه هغه د مو خپل اختیار دی بهرحال دغه نه د خبره معلومه شوله چې دا یو اصول چې د میش په معاشره کې کچیره ژنکی ته د جلکې رشتہ غوړي د ژنکی مور پلور د جلکې مور پلور ته وایي چې میشته د جلکې راسکا بیا د په معاشره کې عیب نه محسوسیږي او کچیره د جلکې مور پلور ژنکی مور پلور ته ورشي ورته وایي چې میش د غلیر ته تدرکوي بیا په معاشره کې دا خبره ډېر عیب دور شمرل کیږي حالانکه دا خبره بالکل غلطه ده ځکه چې کچیره د جلکې ول تا داسې رشتہ ملاوي شي چې هغه دیندار سړی وي نیک سړی وي
بیا په چار دو چې د جلکۍ مور پلور دا هم په دغه رشته کې د ژوندکی په داماد جوړول کې دا هم پیل کو ابتدا دا کو دا بالکل د شریعت اصول موافق خبره ده. نن سبا که رواج ته میزوک شي چې که په رواج کې دا خبره داستو بیا سړی ډیره غلط خبره ته وځي، رواج ته نه کسي بلکې د شریعت مطابق کچېره دیندار ژوندکی دا ورته ملاو شي بیا د خپل لیر د پوره د یغه رشته خامخا غوړي. ځکه چې شعیب علیه السلام ته چې کله د اسکاس ملاو شو چې هغه دیندار و فورا ورته ول چې زه ته خپل لیر د په نکاح باندې درکوم. نو مخته دا خبره بیان کړي فلما قضا موسی الاجل وسار بآله آنسا. بیا موسی علیه السلام چې کله دغه وخت پیرا کا بیا د مصر ته واپس روان شو. په لار کې لار ته چې کله ورسېدل نیمه لار ته بیا په دغه وخت کې د سوړه موسم هوا او د موسی علیه السلام چې کومه ښځه دغه په ناس باندې حمل هوا. بیا داسې وشول چې موسی علیه السلام د خپل ښځه ته ورته تکشنه او لري ځکه یور ولده چې زه ته یور ورم په غوندو ځون ګرم کی. موسی علیه السلام چې کله ورغی هغه نور یې ولده یور یې ولده په غره باندې تور غره باندې بیا دا چې توره ورنږدې کېده هغه یور حسن زیاته ده ښکلولی زیاته ده. اصل کې هغه یور نه و هغه نور و تجلی و. خدای چې توره ورنږدې کېده هغه ونه نسوله نه منډون سول بلکې حسن زیاته ده. چې کله دا ورنږدې شو بیا غږ ورته وشو چې ای موسی زه الله تعالی یم ته مقدس ځي ترغلی د خپل چپل ووس. موسی علیه السلام دلته روغی بیا د الله تعالی سره د هم کلام شو د ځکه مکالمه وکړه. بیا موسی علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړه په دغه کې او بیا موسی علیه السلام ته الله تعالی په دغه کې معجزات ورکړل. دا ټول تفصیل ته بیان شوی دی. بیا دا څه خبره ده چې په دغه کې ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. د موسی د نبی علیه السلام په نبوت باندې دا دلیل هدی چې نبی علیه السلام دا خبره نه وللې خو د الفنا د یا پر نبی علیه السلام دا ټول خبره دا بیان کړه. دغه نه دا معلومه شو چې نبی علیه السلام نبی هدی او اخري نبی دی. د وحی په ذریعہ باندې الله تعالی دا خبره نبی علیه السلام ته وشوله. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون. دلته الله تعالی دا خبره بیانوي چې اهل کتاب کې ډېر داسې خلق دي چې یکته الله تعالی دوا اجر نه ورکوي. یو خدا چې دای په خپل پیغمبر باندې ایمان وروړی او په خپل کتاب باندې ایمان وروړی او بیا دای د خپل کتاب خپل ایمان دای پرشول او بیا اسلام قبول ک او دوم اجر په دا ورته ملاویږي چې دای اسلام قبول ک او په دا باندې خلق دای ته تعنی ورکوي دای غلط غاڼي چې تاسو د خپل دین پریاش اسلام اختیار ک په دا باندې دغه صبر په دا خبره باندې صبر کړه په دا باندې الله تعالی دای ته اجر ورکوي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. د نبی علیه السلام تر ابو طالب دغه شکل اخري وخت بیا نبی علیه السلام د دین دعوت ورک خدا انکار وک. نبی علیه السلام د تاو چې په غوش پر پټ مت کلمه وایي په آخرت کې وزد تو گواہی ورک چې د اسلام وروړی. بهرال یو کلمه نه ویله بیا په دغه کې الله تعالی نبی علیه السلام ته دا خبره بیانوي یا چې تو په ذمہ باندې تو دا کور دی چې ته صرف د دین دعوت ورکا دین ورسوه باقی هدایت ورکول اسلام ورکول دا د مو چاردو که مو چاته اسلام ورکو که چاته مې نه ورکو که چاته مې هدایت ورکو که چاته مې نه ورکو هغه د مو چاردو د تو چار صرف دا دو چې ته صرف دین ورسوه. دغه نه دا معلومه شوه چې نن سبا کیم خلق ورزي چې نبی علیه السلام عالم الغیب دی نبی علیه السلام ته د هر شي اختیار دی. دا خبره بالکل غلطه ده. د هر شي اختیار مختار کل کن ما یکون د هر شي اختیار دا صرف الله تعالی ته دی. الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چاته د هیڅ شي اختیار نشته. مختار کل نه دی صرف الله تعالی مختار کل دی. مختبی الله تعالی د قارون خبره بیان کړی دو. قارون دا بنی اسرائیل کې یو سړی و او په یو روایت کې خدارسي چې د موسی علیه السلام د تر ځای و او دا د فرعون ډېر خاص سړی و او فرعون په بنی اسرائیل باندې دای نگران جوړ کړی و. بیا
د دا سوچ د په خپل ځون باندې فخر کا تکبر وکا غرور وکا چې مو دا کی مول جایداد مې ګټل دی په خپل مهنت سره ګټل دی په خپل فن سره مې ګټل دی د دره مول و د دره جایداد و چې د خزانه چابي دغه وي په یش باندې وړلې بهرال بیا الله تعالی د خپل خزانه سره بالکل تباہ او برباد کړ. بیا الله تعالی مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا وعده کړی دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه نه مدینه ته هجرت وکړ بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه مقام ته ورسېد جحفه بیا په دا وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه په لار باندې نظر ولګید او بیا داسې وشول چې جبرائیل امین په دغه وخت کې دا آیات نازل کړ او الله تعالی دا وعده ورسره وکړه چې په وخت نه بعد ان شاء الله ته د مکه فاتح جوړیږي تو مکه ته یا پس ورول نبی علیه السلام په زړه کې دا خبره روغله چې مونږه مکه مکرمه چې د مو د پلور د مور علاقه وا هغه د مونږ پته کیږي بیا الله تعالی د وعده پیرا کړه داسې په وتمه هجری کې بیا داسې وشول چې نبی علیه السلام مکه ته روغی خو فاتح روغی داسې الله تعالی د سره هغه کیمه وعده چې هغه پیرا کړله دغه سورته هم پیراشه مختبل سورته سورۃ العنکبوت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دا هغه زمونه وا چې په دغه وخت کې کافر په مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلم ک بیا مسلمانونه وه کله کله هغه ظلم چې هغه د دینه برداشت کېدنه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دی ویل چې ته د الله تعالی نه دغه سوال وکړه چې میژ د عذاب نه خلاص د میژ امداد وکړو بیا بهرحال دایته دا تسلی ورکړي دو چې خیر دی د عارضی تکلیف ته عارضی مشکلات دي دغه تاسو برداشت کوي ځکه چې الله تعالی کیم کستا جنت ورکوي جنت اسنه ورکوي انسان دغه ازمویی چې یاره کیم څوره یې وکړي دغه انسان په دا څوره پریشانی څومره تکلیفات برداشت کولای شي او چې څومره تکلیفات پریشانی دی برداشت کو در الله تعالی غړ جنت ورکوي او بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي وصینا الانسان بوالديه حسنا او ابتدایي دور کې دا سوه چې د کافر چې کیم زمان وي دغه اسلام وروړ او کافر په خپل اسلام نه وروړ مور پلور اسلام نه وروړ بیا مور پلور خپل زمان په دا باندې مجبورول چې توس اسلام پرېږدئ دوباره کفر اختیار کړي نو دلته الله تعالی دا یو اصول بیانوي بر حق او معتدل اصول دی چې مور پلور نافرمانی کله هم کوي د مور پلور اتباع کوي مور پلور سره حسن سلوک کوي ها کچیرته داس خبره وي چې هغه د توسته د کفر دعوت تر کوي یا داسې خبره وي چې هغه د شریعت د حکم خلاف خبره توسته دعوت تر کوي بیا په داسې خبره کې توسته د خبره ممنئ کچیرې د کفر دعوت تر کوي خبره ممنئ او کچیرې د شریعت د حکم خلاف توسته د دعوت تر کوي بیا د توس د خبره ممنئ او کچیرې دغه نه علاوه معمولی خبره وي بیا په دغه وخت کې توس د مور پلور اتباع کوي او اخیری کې دا یو خبره ده وقال الذين كفروا للذين امنوا او بیا داسې چې بعض کفار او مسلمان ته دا ویل چې توس اسلام پرېږدئ کفر اختیار کوي د قیامت پر ورځ چې کیم د توس د ګناه او د عذاب بوج وي دغه میژ وخلي بیا الله تعالی د دغه پیشنګویي د دغه پیشکش فضول پیشکش تردید هم کړی دی یا چې د قیامت پر ورځ څوک ها د یو کس ها د بل کس د ګناه بوج نشي وخستای بلکې هر انسان د خپل ګناه بوج د خپل باندې وخلي یا په اخري کې نوح علیه السلام ته الله تعالی دا تسلی ورکړي وا کې سایه بیان کړي و نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي و خو د قوم د دعوت نه انکار وکړ بیا الله تعالی د په قوم باندې عذاب او تفصیلی واقعاتو بیا په دغه کې الله تعالی ورته چې دغه ازمویش دی او کیم خلک ته خبره نه مانی په دا باندې پریشانه کیږم او ته همیشه د پورا کامیابی او باقی هدایت ورکول یا اسلام ته وروړل جنت ورکول دا د تو چارنه د مو چار دو الله تعالی د میشتوسته د روغ لاره هدایت نصیب کو الله تعالی د میشتوسته ایمان نصیب کو او د کفر نه د میشتوس الله تعالی په خپل حفاظت کې وسوتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین